کتاب المرضى په دنیا کې مرضونه په خلکو باندې راځي. د دغه مرض اوس حیثیت ذکر کوي چې دا مرض د مسلمان دپاره ګټه ده او که تاوان. خو دا دوم عنوان د باب چې ذکر کوي باب ما جاء فی کفارة المرض، اضافت کفارې مرض ته دا وایي اضافت بیاني ده. داسې نه ده چې د مرض دپاره یو شی کفاره ده، خو دا مرض خپله کفاره ده، د تا د ګناهو دپاره دا مرض کفاره ده. انسان باندې مرض راغی، ګناه په معاف کیږي، نو دا یو نوع سزا ده د الله تعالی د طرف نه. دشتي آیات ذکر کوي من یعمل سوءا یجزا به، خبر مو مخکې مې یو وارب کې کړې وه. څوک چې ګناه وکړي الله به سزا ورکوي، خو دا ځان ته خبره ده چې ډیرو مسلمانانو ته خدای پاک کمه سزا ورکوي او هغه دنیوي ورکوي، نو آخرت ته پاک لاړ شي، او کافر ته سزا ټوله د ده د جرمو په آخرت کې جمع شي، نو عذاب یې ډیر شي. حدیث مبارک کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي نه دا یو مصیبت چې رسیږي مسلمان ته مګر الله تعالی په دغه مصیبت باندې د ده ګناوې ختموي، حتی یو ازغی چې په پښه کې ننوځي په دغه باندې هم خدای پاک ګناوې ختموي. دا بل روایت کې بیا دا مضمون نه رسیږي مسلمان ته څه نصب ولا وصب، ستړتیا او غم و مرض، او نه هم نه حزن. د هم او د حزن فرق دا ده، دواړه غمونه دي. هم یو خطرناک حالت را روان ده، انسان ورته په تشویش کې ده، دغه پریشانی چې مخکې تر وقوع د حادثې پیښیږي په سړي باندې، دښمن حمله کوي، سیلاب را روان ده، زلزلې را روانې دي، داسې دغه ته هم ویایي. حزن هغه غم ده چې په مافاته باندې انسان ته پیدا کیږي، زوی مړ شو، پلار مړ شو، ورور مړ شو، دنیایي تاوان وشو، بل څه مشکل جوړ شو، دغه نه بعد چې کومه پریشانی پیدا کیږي، په دغه ټولو غم بیا عام ده. حتی یو ازغی چې په پښه کې ننوځي مګر الله تعالی د ده څه ګناهونه ورسره څه کې مو مخکې خبره کړې وه چې معاف کیږي، چې په مصیبتو، په تکلیفو یا په عبادتو صغیرې ګناه یې معاف کیږي. کبیره ګناه توبه غواړي، چې توبه وباسي بیا صغیره شي نو په نیک اعمالو باندې خدای پاک ختم کړي. دا بل روایت کې بیا پیغمبر علیه السلام د مسلمان مثال داسې ده لکه دا نوی شین فصل خامه، دغه شین فصل لرګی ډکی نه لري، پاڼې وي، معمولی هوا راشي په دغه طرف واړوي بیا په دغه طرف واړوي. کله چې هوا نه وي نو په یو ساعت کې بیا په خپل حال وي. مسلمان هم حال داسې بدلیدونکی را بدلیدونکی د همیش په یو حال د صحت، د غنا، د قدرت، د عزت په دغو نه پاتې کیږي. کله دنیا، کله بیا تاوان، کله صحت، کله بیا مرض، کله قدرت، کله بیا بندي، کله عزت، کله ذلت، کله خوشحالي، کله غم. په مسلمان حال بدلیږي را بدلیږي، او هغه یې فایده ده، ځکه چې په دغه تکلیفو باندې چې دا یو خواته بل خواته مشکلات په ده راځي، خو ګناهونه یې په معاف کیږي. او د منافق مثال، د فاجر و بدبخت انسان مثال بیا داسې ده لکه دا د ناجو صنوبر ونه، دا روډو باندې ولاړې، شاخونه یې پاڼې یې داسې نری نری پلنې نه وي، داسې نه وي سره تیت، داسې پورې ولاړې، هغه باد یې لکه نن په دا ونه کې نه چلیږي چې شاخونه یې وښوري، حتی انجعاب چې د بیخه ختلې په یو وار شي کړپ ماته شي ولویږي. دغه منافق و بدبخت انسانانو باندې په دنیا کې تکلیفونه کله الله تعالی نه راولي چې عذابونه یې ټول پاتې شي آخرت. دا بل آخري روایت کې بیا دا ده چې چاته چې الله اراده د خیر کړې وه، یوسب منه یوسب منه، دواړه جایز دي. یوسف اصابت وکړي الله تعالی منه دغه انسان ته، چاته چې خیر اراده وکړه نو اراده وکړي الله دغه انسان ته منه مخکې ضمیر ته چې راجع د من ته، یوسف کې به الله تعالی ته،
او که مجهول شي نو اصابت به وکړی شي منه دغه انسان ته د الله تعالی د لوري نه. اوس بیرته لږ خبره واورو. تکلیف چې په خلکو راځي نو یا د یوې ګناه د وجې نه وي، لکه هغه آیات کې چې ورته اشاره شوې ده من یعمل سوءا یجزى به، یا ګناه نه یې کړي خو بیا هم په تکلیف راځي. لکه وروسته حدیث مبارک را روان ده، تر ټولو نه غټ تکلیفونه په انبیا علیهم السلام تیر شوي دي. بیا چې څومره د نبی علیه السلام سره په صفاتو کې څوک ډیر مناسبت لري، د هغه په کور کې به غم یا په ځان یا په اولاد یا په مال په یو مشکل نه په یو مشکل به وای لګیا وي. اوس نو که د غم مصیبت مرض تکلیف د ګناه د وجې نه وي، دلته خو ظاهره په حدیث مبارک کې لاندې ذکر شوی چې ګناه په معاف کیږي، او که د ګناه د وجې نه وي نو دغه درجه په پورته کیږي. خو لږ څه تفصیل په دغه کې واورو. تصوف کتابونه لیکي چې په انسان باندې چې تکلیف راځي، اوس دغه تکلیف آیا د ګناه په معاف کیږي که د درجه په پورته کیږي؟ انسان ته خو ځان مجرم نه لیدی کیږي چې مانه ګناه شوې ده، دا تکلیف خدای پاک را باندې راوست. خو دا آیا د ګناه په معاف کیږي که د درجه په پورته کیږي؟ وایه که په دغه مرض کې په دغه تاوانو مشکلاتو کې زړه تنګي ډیره وه، ورته پریشان ډیر و، دا معلومیږي چې دا سزا د خدای پاک ورکوي، ګناه یې په معاف کیږي. دا د ګناه وجه ده. سړي ته خو ګناه درک خپل نه لګیږي، خو چې تکلیف راغی په تکلیف کې چې زړه یې تنګ ډیر و، غمجن ډیر و، پریشانه ډیر و، وایي دا د ګناه سزا ده. او که تاسې و چې په چا باندې تکلیفونه مرضونه مسکنتونه مشکلات راتله، د دغه انسان سکینه و اطمینان شوق د عبادت زیاتېدو کمېدو نه د خدای پاک په بندګي کې کمزوري نه راتله، معلومیږي چې دغه انسان درجې په پورته کیږي. په بل تعبیر بیا دغه مصیبتونه چې په دنیا کې په انسان باندې راځي، د تصوف کتابونه وی د چا دپاره عذاب ده، تعذیب، د چا دپاره تنبیه، او د چا دپاره ترقی. بیا په داسې عنوان ذکر کوي. اوس انسان نه ګناه شوی، د ګناه نه بعد په دغه انسان مصیبت راغی، دی په خپلو ګناه خبر هم ده. اوس نو که وایي دغه انسان د دغه مصیبت د وجې نه خپلو ګناهونو ته پام شو چې دا اصلا د ما نه جرمونه شوي دي چې الله تعالی په ما باندې دا حال راوست، نو د خپلو ګناهونو نه یې توبه ویسته، دغه مصیبت دغه انسان دپاره تنبیه تطهیر شو، ګناه په پاکه ولې خو توبه یې ویسته، او د ده دپاره د آخرت یو سرمایه شوه. دا الله دغه انسان ته د خیر اراده کړې ده چې عذاب آخرت ته پاتې نشي، همیش په دغه غفلتو کې پاتې نشي. خو که انسان ګناه شوی، د ګناه نه بعد په ده باندې مصیبت و تکلیف راغی، دی په ګناهو کې نور هم سخت شو، توبه یې ونه یسته، خپلو جرمو ته ځان نه ورته مجرم لیدی کیږي. دا العیاذ بالله لکه د ځان سره زیادت بولي چې په ما دومره پریشانۍ راځي، نو د دغه انسان دپاره تعذیب ده، دغه دپاره ګناه صفایي نه ده، دا عذاب ده، او د آخرت عذاب یې وایي تر دغه پسې سخت ده. خو که کوم انسان ګناه نه ده کړې، دریم قسم دا شو، او تکلیفونه په ډیر دي، نو د یغو دپاره ترقي ده، د یو دپاره خو تطهیر شو چې توبه یې ویسته، د یو دپاره تعذیب شو چې ګناه بیا هم نه پرېږدي، که مشکلات په راځي په سود لګیا ده، هغه سود نه پسې پرېږدي، په غلا لګیا ده یا په دروغو لګیا ده یا په بېلمازۍ لګیا ده، هغه عمل نه پرېږدي، نو د دغه دپاره عذاب ده. او که چا ګناه نه ده کړې او تکلیفونه یې شته، نو د یو دپاره د درجو جګېدن ده. لکه وایي انبیا علیهم السلام د موږ عقیده ده چې هغه خو معصوم دي، ګناه یې نه ده کړې. خو وروسته ربابونه را روان دي چې د نورو انسانانو تبه مثلا 100 درجې، د نبي علیه السلام به 200 درجې وه، د انسان تبه یم تر نورو انسانانو نه 2 چند وه، لوږه یم 2 چند،
تکلیفونه هم داسې شپې په تېرې شوي دي چې د او بیبیانو مبارکه او په لوږه شپې تېرې کړي، په یوه خرما هم په کور کې نه وه چې یوه خرما یې خوړلې وای، او ډېرې شپې تا تکلیفونه په راغلي. په امتیانو الله دغومره تکلیفونه نه دي راوستلي. نو دا مقام یې جګېږي په او منافق او کافر د هغه بیا خبره بالعکس. خو بیرته بیا محدثین وایي چې دا خبره بنا بر اغلب ده چې په مسلمان تکلیفونه ډېر وي، په منافق نه وي. دا خبره چې د مسلمان د شنه فصل سره مثال ورکو او د منافق د ونې سره، دا بنا بر اغلب ده. کله بالعکس هم وي کافر خو تکلیفونه یې ډېر وي مسلمان خو په کلو یې نه مرض لیدلی نه یې خفګان لیدلی. وایي دا څه قطعي فیصله نه ده چې خامخا به په مسلمان تکلیف وي او خامخا به مسلمان کافر په راحت کې وي، منافق به په راحت کې وي. خو غالبا عادت الهي په دې باندې راغلی چې مسلمانانو باندې تکلیفونه او کفارو باندې یې غومره تکلیفونه نه وي. کله خو به خلاف وي.